تازه او له خوشحالۍ ډک خبر. اتل محسن داوړ او اتل علي وزیر بالاخره کابل ته راورسېدل. درنو کتونکو السلام علیکم. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. کوزې پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ او علي وزیر له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره نن ورځ د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني د لوړ مراسم لپاره د کابل سپیدار ماڼۍ ته راورسېدل. دوی تېره ورځ د پاکستان ریاست له لوري د افغانستان د سفر څخه منع کړل شوي وو، خو وروسته بیا د پاکستان لومړني وزیر عمران خان اجازه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي، خو دوی ته یو توطیه جوړه شوې وه او دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هوایي سفر ونه کړي او د موټر په واسطه سفر وکړي. خو بیا د لر او بر افغان د یوې وینې دلته دغه جوش هم وګورئ. هر کله چې تورخم ته رارسېږي نو د ننګرهار د خلکو له لورې پرې ګلان پشل کېږي. ننګرهار د ولایتي شورا استازو همدارنګه د ننګرهار د والي له لورې ورته درنه میلمه پالنه ورکول کېږي او وروسته بیا د کابل څخه یوه د ملي اردو نظامي چورلکه ورځي او محسن داوړ او علي وزیر په خورا پښتانه مینه او جذبه سره د کابل ښار د سپیدار ماڼۍ ته راوړي. دا د لر او بر د پښتنو یو تر ټولو غټ د یووالي او د وحدت سمبول دی. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم نن ورځ د 12 بجو څخه پیل شي. دا ټاکل شوې وه چې دغه مراسم د نن ورځې له 8 بجو څخه پیل شوی وای، خو ارګ بیا اعلان وکړ چې دغه مراسم باید تر 12 بجو پورې وځنډول شي او لامل یې دا ښودل شوی و چې د کوزې پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر او محسن داوړ هم راورسېږي او پر دغه شاندار مراسمو کې ګډون وکړي چې له نیکه مرغه دواړه مشران د ارګ سپیدار ماڼۍ ته راورسېدل او اوس په څو شېبو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د دوهم ځل لپاره د ولسمشر کېدو دغه لوړې مراسم ترسره کېږي. په دې هکله د نورو تازه جزیاتو لپاره هم له موږ سره اوسئ. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې دغه ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته.